که د ګلو څانګه څانګه پاڼه پاڼه په روپۍ روپۍ خرڅېږي چې روپۍ در سره نه وي ته به څه کړې ته به څه کړې که بازار کې د مرغیو پۍ خرڅېږي که له غمه وي خوب وړی لکه سیند چې یوسي مړی د سهار لمونځ د قضا وي په پنجره در ننوتې د ځنګله توره بلبله په مښوکه کې سندره په وزرو کې ستوري او په ستورو کې پټه له سپوږمۍ درته رڼا وي په منګل کې یې راوړی یو تنکی ګل د سوماوي او د غرونو پر سرونو زیړي لمر وي څرک وهلی که ستا جیب وي د غربت موږک وهلی که له ګل نه له غوټۍ نه له ګل پاڼو لپه نشې ډکولی چې وشیندې د ښکلیو پر سرونو د ښاغلیو پر سرونو او د دنګو دنګو څلیو پر سرونو داسې وکړه چې دا غوږ دې را نږدې کړه لیونی یمه له راز دې خبرومه د ښاغلیو له انداز دې خبرومه یوه ښکار ته لکه باز دې خبرومه که ګلان غواړې د غرونو او د ګټو پر سرونو څپلۍ وباسه په یبلو پښو روان شه د اغزیو د سکروټو پر سرونو دعا تویه کړله لپې لپه ډکه وړله ناره وهه لاره وهه لاره څو د مینې تر تمځایه ورسېږې د ښکلا تر لویه خدایه ورسېږې هغه پورې خلک وپېژنه دوی دي چې مې سترګو کې د یار کري ګلونه اوبه خورته یې له موږ نه اوښکې غواړي د سرو وینو د پرهار کري ګلونه ورته ګوره د اغزو په څېر ولاړ دي دوه درې نه دي تر زرګونو ډېر ولاړ دي ډکه لپه د سکروټو کړه په پښو کې ورګزاره له نرګسه تر ګلابه د بلبلو تر چغاره یوه شنه لاره پیدا کړه لیونیه سندرماره